یو زنانه باندې پیری ناستو. نو امام احمد ابن حنبل صاحب ته یو کس راغی، وایي زمونږ کور کې زنانه د په هغې باندې پیری دی، مونږ سره لاړ شي هغه دم که. هغې ویل لاړ به شي او هغه پیري ته به ووایي چې احمد ابن حنبل په تا سلام ووایه. نور یې ورته څه ونه ویلې. دا سړی لاړو خپلې زنانه سره کېناستو، سلام یې واچو او بیا ورته ویلي چې امام احمد ابن حنبل صاحب په تا سلام ویه. هغه پیري لاس داسې کړ، و امام احمد سلام ته وعلیکم السلام. او دا خو لا یوه زنانه ده چې راته وایي چې دا ټول جزیرة العرب پرېږده، زه به دا ټول پرېږدم. لاړ هغه پیری وتښتېدو. دا د یو مؤمن تقوا ده د امام احمد ابن حنبل صاحب. تقوا یې څومره مخې له ورته ډوډۍ ایښې ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپلې بیبي ته وایي د دې ډوډۍ نه ماته څه د حرامو بوی راغی. ښځه ورته وایي چې مونږ خو حرام نه دي راوړي، خو دا وړي دي تا راوړي دي او ما لامده کړي او ډوډۍ مې ترې پخ کړې ده. وایي سوچ وکړه لږ. ښځې چې سوچ وکړه ورته وایي سړیه ستا زوی په بیت المال کې مامور دی، وزارت خزانه ورته وی، ګمرکات ورته وی چې کوم ځای د پیسو د ګټلو ځای، هلته څوکیدار دی. او نن منکره خمبیره ختمه شوې وه، خمبیره مې ستا د زوی د کوره راوړې ده. امام احمد ابن حنبل صاحب ورته ما درته ویل که نه چل پکې شته دی که نه، دې ډوډۍ کې چل شته دی. نو ورته ویل دا ډوډۍ زه نه خورم. ډوډۍ اوچته کړله. سایل راغی، سوالګیری راغی. سوالګیري ته د امام احمد صاحب بچي ډوډۍ راغستې، دا واخله. ورته وایي زما پلار دا ډوډۍ نه ده خوړلې او ته یې واخله. د هغه وخت سوالګري هم داسې نران خلک وو. مونږ وایو بسم الله پې وایه هر څه درته حلالېږي. هغه سوالګري ورته وایي چې ستا پلار نه ده خوړلې نو دې ډوډۍ کې به څه چلي زه یې نه خورمه. بل سوالګري له یې راوړه، وایه نه غستله، ډوډۍ وچه شوله. بیبي وایي دې خپل بچي ته دا یو څه سمندر کې ګزاره کړه، ډوډۍ په سمندر کې ګزاره کړه. امام احمد صاحب راغی، ډوډۍ ته ناست دی. بیبي ته وایي چې هغه ډوډۍ سره دې څه چل وکړو. هغه ورته وایي چې هغه ډوډۍ مې ویوړله او په سمندر کې مې ګزاره کړله. وایي چا نه قبلوله، چا نه اخېسته، نو ما سمندر ته هغه ډوډۍ ولېږل، هغې کې مې ګزاره کړه. تاریخ په دې خبره ګواه دی. وایي د وخت د مرګه پورې امام احمد ابن حنبل صاحب بیا د سمندر ماهیان نه خوړل. ویل هسې نه چې هغه حرامه ډوډۍ چېرته د مۍ خېټې له تلي او هغه زه ونه خورم. دا د هغوی تقوا وه، ځکه پیریان ورته سلامونه کوي. انسانان خو لا پرېږده وه، نومونه یې تر قیامته پورې ژوندي دي. رونو